اختر د ټولو مبارک شه، اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که په خپل وطن کې وینه. ګرانه تا ته او ستا درنې کورنۍ ته د دغه نیکمرغه اختر مبارکي وړاندې کوم. الله دې وکړي چې په ټوله مسلمانه نړۍ او په ځانګړي ډول په ګران افغانستان کې د سولې او امن اختر شي. دا چې ډېرې بختورې شپې ورځې دي، نو له تاسو درانه مې هیله ده چې که څوک درنه خفه وي او یا هم له چا خفه یاست، مهرباني د الله د رضا لپاره او د ثواب په نیت یې په خوله او د لاسه کړئ. تر ټولو اړینه خبره او هغه دا چې په خپل چم ګاونډ کې په کونډو، یتیمانو او بېوزله خلکو ځانګړې پاملرنه وکړئ او په دغه خوشحاله ورځو کې په شونډو مسکا راولئ او خوشحالي ور په برخه کوي. خدای دې وکړي چې زمونږ دا پیغام تر تاسو رسېدلی وي او تاسې تر نورو ورسوئ، تر څو په هره سیمه، هر کلي او هره بانډه کې مرور دوستان په خوله او په بېوزله خلکو ځانګړې پاملرنه وشي. په همدې هیله په ټوله پښتنه او افغاني مینه په درنښت په پای کې مو خپل دوست له دعاګانو مه هېروئ.